د افغانستان اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې افغانستان به ډیر ژر له چبهار بندر سره ونښلول شي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې مسؤلین وایي چې ډیر ژر به افغانستان د ایران چبهار بندر سره ونښلول شي. د یادې ادارې سرپرست بختالرحمن شرافت ایراني چارواکو سره تر لیدنې وروسته پرون جمعه د وږي لسمه پر ایکس شبکه ټویټر دغه خبر ورکړی دی. نوموړي لیکلي دي چې ټاکل شوی افغانستان ډیر ژر د نیمروز د ملک اوسپنې پټلۍ او د زاهدان اورګاډي پټلۍ له لارې د ایران چبهار بندر سره ونښلول شي. د افغانستان سرپرست حکومت او ایراني چارواکو ترمنځ له تېرې اونۍ راهیسې دوه اړخیزې لیدنې روانې دي. د یادې لیدنې په ترڅ کې د افغانستان په چارو کې د ایران د لارو او ښار جوړونې وزارت ځانګړي استازي میر شفیع ویلي حکومت یې د دغې پروژې د عملي کېدو لپاره د چبهار زاهدان پر اورګاډي پټلۍ کار پیل کړی دی. نوموړي وویل چې هوډ لرو دغه پروژه هر څومره وي ژر پای ته ورسیږي او تمه ده چې د افغانستان له لوري د نیمروز ملک بندر د رغونې چارې پیل شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ ونښلول شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکي د چبهار زاهدان او نیمروز ملک اورګاډي پروژې د عملي کېدو پر ارزښت ټینګار کوي او وایي د دغې پروژې پلي کول کولی شي چې د افغانستان سوداګري له انحصار څخه بهر کړي. د اقتصادي چارو شنونکی شکر یعقوبی وایي د افغانستان اقتصاد او سوداګري د څو هیوادونو په لاس کې ده. په ځانګړې توګه پاکستان نویو سوداګریزو لارو سره د افغانستان نښلول به د افغانستان د اقتصاد پراختیا لامل شي او نړیوالو بازارونو ته به توکي انتقال ومومي او نړیوالو بازارونو سره به ونښلول شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د شمیرو پر بنسټ د روان کال لومړیو 4 میاشتو کې افغانستان ایران سره د $512 میلیونه په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه کړې ده.